خوبولی جهان ویښو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د بلجیم نه پوښتنه را استولې، خپل نوم یې نه دی لیکلی. وایي دلته زما یو ملګری دی، ما ته وایي چې دلته د جمعې لمونځ نه کیږي. نو ما ورته ویل چې دلته بلجیم کې خو دومره ډیر جماعتونه دي، نو د هغوی به هم د ټولو لمونځ نه کیږي. نو اوس زه دا وضاحت غواړم چې په اروپایي ټولنه کې یا په بلجیم کې د جمعې لمونځ کیږي یا نه کیږي. ظاهر روایت خو دا دی چې غیر له اسلامي هیوادونو نه په بل ځای کې د جمعې لمونځ نه کیږي. دا ظاهر روایت دی. اما نادر روایت دا دی چې غیر د اسلامي هیوادونو نه په نورو ځایونو کې هم د جمعې لمونځ کیږي، او فتوا هم په نادر روایت باندې دی. زه به یو مثال درکم، لکه د هندوستان. د هندوستان حکومت کفري حکومت دی. هلته اسلامي قوانین نه پلي کیږي، نه تطبیق کیږي، اما د هندوستان ټولو علماو فتوا ورکړې چې دلته به موږ د جمعې لمونځ کوو، په ځانګړې توګه د دیوبند علماو. نو اوس د بلجیم یا د نورو اروپایي هیوادونو او د هندوستان ترمنځ هیڅ کم توپیر نشته. نو هلته چې هغوی د جمعې لمونځ کوي، نو زموږ هغه ورونه چې په اروپایي مملکتونو کې یا په نورو کفري هیوادونو کې ژوند کوي، کولی شي چې هلته هغوی د جمعې لمونځ وکړي. خو غوره به دا وي، لکه چې موسوعه لیکي، چې هغه امام دوی ته د جمعې لمونځ ورکوي، هغوی ته دوی د قاضي منصب ورکړي، او قاضي په خپل حکم باندې چونکه صلاحیت یې اوچت دی، د جمعې لمونځ برپا کړي. لویا خدای توفیق راکړه د سفر د مسجدینو، د سفر د مسجدینو. هلته کور مې د جانان دا، لمدونه مې ارمان دا. هلته کور مې د جانان دا، لمدونه مې ارمان دا. په زړګي